یو بل شی چې باعث کیږي د حلال ګوش حیوان غوښه حرامه شي هغه دغه دی چې نعوذ بالله یو انسان یو حلال ګوش زناور سره بدفعلي وکړي، نعوذ بالله، بدعملي وکړي. صحیح. نو دې صورت کې د هغه غوښه حرامه ده. صحیح. او غوښې نه علاوه د هغه پی هغه څومره راځي هغه ټولې حرامې دي. صحیح. او کم نسل هغه نه وروسته پیداویږي، هغه نه وروسته بدفعلي نه وروسته کم نسل پیداویږي، هغه هم بنابر احتیاط واجب هغه ټول نسل د هغه حرام دی. صحیح. دا البته ډېر کم دغه څیزونه چې ما عرض وکړلو ډېر کم پیښیږي، خو ځنه بالکل خلکو کې ځینو علاقو کې ممکنه دی چې څوک داسې نستجیرو بالله داسې بد عمل وکړي، نو هغه وجې نه د هغه غوښه حرامه کیږي. صحیح. او که چېرې دا دې شان ته یو زناور د هغه سره بد عملي وشي، کم زناور چې هغه غوښه خوړی شي لکه غوا دی، لکه مثلا پسونه دي او وزې دي، میږي دي، نو د هغه حکم دغه دی چې ذبح دي شي او ذبح نه وروسته د هغه کومه غوښه دی هغه وسوځولی شي. صحیح. هغه د وسوځولی شي. خو دې صورت کې د دې دا خو نه یعنی خوړلې قابل نه دی، ضروري دی چې دا وسوځولی شي. صحیح. دی چا زه دې سره مثلا بد عملي کړې دی، که چیرې مالک نه علاوه بل یو کس وي، هغه به مالک ته د دې تاوان هم لنډوي. صحیح. یعنې د دې قیمت به ورکوي. بالکل ممکنه دی چې مثلا د دې قیمت د دې مثلا وزې میږي قیمت مثلا 100,000 دی، 100,000 روپۍ 100,000 افغانۍ دی، هغه به مالک ته ورکوي. صحیح. او که چېرې یو داسې ځناور دی چې هغه سواري دپاره استعمالیږي، لکه څرنګې لکه خر دی، لکه کچر دی، لکه یابو دی، دې شان ته دی، نو هغه به ذبح نه کیږي، بلکې هغه به کم ښار کې او کم سیمې کې چې هغه سره دغه بدفعلي شوي د هغه سیمې نه علاوه یو بلې سیمې ته بلې علاقې ته به هغه بوتلی شي او هلته به هغه خرڅوی شي. صحیح. هلته به خرڅوی شي، هغه ذبح نه کیږي. هغه صورت کې هم چا څه داسې نستجیر بالله کم بد عملي کړي دی، د هغه قیمت ورکولې ذموار دی، هلته به بیا خرڅیږي. بالکل قیمت ذموار دی. او همدې شان سره مثلا د اوښ حکم د اول قسم دی، یعنی اوښ به سره که داسې کار وشي چې خوړی هم شي او سواري ورباندې کیږي، هغه به هم ذبح شي او ذبح نه وروسته به هغه بیا سوځوی شي. مولانا صاحب دا خو تاسو چې کومه دا خبره وکړه، هغه حلال ګوش ځناوران چې د انسان فضله وخوري یا هغه ځناور چې هغه سره انسان بدفعلي وکړي، هغه غوښه هم حرام کېدلی شي. په باره کې تاسو معلومات وکړه. دې دوو څیزونو نه علاوه نور څیزونه هم شته دي چې هغه سره د حلال ګوش چې کوم ځناور دی هغه غوښه حرام کېدلی شي؟ دریم شی چې هغه صورت کې د حلال ګوش حیوان غوښه حرامه کیږي، هغه دغه دی چې د خنزیر، صحیح، خنزیر نه که چېرې پی وسخي یو ځناور، نو دې صورت کې د هغه ځناور غوښه حرامه کیږي، یا فتوا شکل کې یا په احتیاط واجب شکل کې. صحیح. د وزې بچی که چیرې د خنزیر پی وسخي، دې حده پورې چې هغو پی وسخلې وجې نه د هغه وزې بچي غوښه او هډوکي هغه نه مضبوط شي. بالکل.
نو د دې غوښې خوړله هم حرامه ده صحیح او دینه وروسته چې کم دینه نور کم نسل راځي هغه نسل هم حرام ده صحیح د هغه غوښه خوړله حرامه ده او همدې شان سره د دې کم پی وغیره دي یعنې د دغې وزې پی بالکل وزې بچي پی او د دې کم نسل دی هغه ټوله څه کیږي هغه ټوله حرام کیږي جایزه نه ده دغه حکم خودو هغه فتوا و هغه صورت کې چې د وزې بچی وي او نور کم زناور دي مثلا سخکی دی صحیح یا مثلا د میږې بچی دی بالکل نو هغه حکم په باره کې هغه حکم بنابر احتیاط واجب دی بنابر احتیاط واجب که خنزیر شوده خنزیر پی وسخي نو هغه صورت کې د هغه غوښه او د هغه پی وغیره او د هغه نسل بنابر احتیاط واجب جایز نه دی